آسماني کتابونه سلور دي، مقرب پرشته سلور دي، مسلکونه شافعي مالکي حنبلي حنفي سلور دي، د تصوف او طریقت سلسله قادریه چشتیه سهروردیه نقشبندیه سلور دي، دعوت کې حروف سلور دي، جهاد کې حروف دعوت کې حروف سلور، آسماني کتابونه سلور، مقرب پرشته سلور، مسلکونه مذهبونه سلور، او داس کې پر سلور د پیغمبر یاران سلور دي، حق یار چار، حق یار کم از کم د پنجاب پشان مظاهروں کے حق یار گنبد کے حروف 4، حجرہ کے حروف 4، اوپر کے حروف 4، نیچے کے حروف 4، وہاں کے یہاں کے حروف 4، موسم بھی 4، موسم کے حروف بھی 4، حق یار امامان سلور، مسلکون سلور، مذهبون سلور، او داس کې پرز د پیغام چې څوک سلور زما سلور امامان نه مني داغیم د سلور امامان خیم داغیم سلور امامان دي، امام ابن تیمیه، امام ابن قیم، امام ابن حزم، نواب صدیق حسن خان، داغي سلور امامان دي، داغي امامان سلور، آسماني کتابونه سلور، مقرب پرشته سلور، مسلکونه مذهبونه سلور، او داس کې پرز سلور د پیغمبر یاران سلور. په فرصت کې په تبلیغ کې څو میاشتې دي سلور نظر وای کنه تبلیغ کې څو میاشتې دي تبلیغ کې میاشتې سلور مناسب دلته نه راځي بس راځي بس تبلیغ کې میاشتې سلور، آسماني کتابونه سلور، مقرب پرشته سلور، مسلکونه مذهبونه سلور، گنبد کے حروف 4، موسم بھی 4، موسم کے حروف بھی 4، مشرق کے حروف 4، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے حروف 4، حق یار مجھ سے ایک آدمی نے اٹک میں کہا 4 کو نہیں مانتا، میں نے کہا اچھا کچھ لوگ یہاں بھی ہے 4 کو نہیں مانتے، میں نے کہا اچھا 4 کو نہیں مانو گے تو کدھر جاؤ گے؟ اس نے کہا مشرق کی طرف بھاگ جاؤں گا، میں نے کہا مشرق کے بھی حروف 4، جاؤ گے کدھر پیارے؟ جدھر جاؤ گے 4 ہی 4 ہے، حق یار آسماني کتابونه سلور، مقرب پرشته سلور، مسلکونه مذهبونه سلور، او داس کې پرز د پیغمبر یاران سلور. ما په تخبه کې بیان کو شیخ القرآن مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب تشریف فرماو، د شیرګل محتمم صاحب مولانا قاسم صاحب دامت برکات هغه تشریف فرماو. ما چې دا خبره شروع کړه امامان سلور، مسلکونه سلور، مذهبونه سلور، او داس کې پرز د پیغمبر یاران سلور، تبلیغ کې میاشتې سلور، سمتونه سلور، موسمونه سلور، مذهبونه سلور، د پیغمبر یاران سلور، په تبلیغ کې میاشتې سلور. یو کاکا پاسید دلته یو جذباتي غونتاو نه بس هغه پرې ده کنه دلته یو کاکا پاسید ما ته مفتی صاحب دام پکې وای کنه چې ودونم سلور ما وی چلو مسنا ثلاثه و رباع ودونم سلور ودونه نور سلور ویل شو اوس مواز نه پورته کیږي دومره تکور یریږي ما ته معلوم شوي خپکیږي ما ته معلوم شوي خو دې کې تاسو مخه پکیږي دې کې تاسو موږ مولیان برابر یو موږ یو شانتی یو خو ځکه بیا به سره کور اوس جواب راکا ودونه زه چې دا خبره شروع کوم دا مشران سپینګیري راته اوس برابر ګوري ودونه او عجیبه خبره شیخ صاحب عجیبه خبره ده داسې خلک پاکستان کې شته سلور یاران نه منشته سلور امامان نه منشته د تبلیغ چې سلور میاشتې نه منشته سلور حروف ولا جهاد چې نه مني قادیانان مشته د پیغمبر یاران چې نه مني دا شته د تبلیغ میاشتې چې سلور نه مني دام شته د طریقت چې سلور سلسله نه مني دام شته امامان چې سلور نه مني دام پاکستان کې شته خو اوسه پورې پاکستان کې ما د سلور ودونه منکر پیدا نک دله د مشران هم تیار دي چې چرته الله ورحمه دو که په خله نه وي دا زړه د خوشاله نه ټوپ وي ما ته کاکا وي مفتی صاحب زما زړه ټوپ نه وي ما ته د ډاکټر صاحب نه سټوسکوپ راوړه کیده پی و یو بیا خو بسم درځيږي او هر مسجد کې د قران درس کیږي د حدیث درس کیږي د فضایل مال تعلیم کیږي غش کیږي مشوره کیږي بیان کیږي ستاسو جمعهتون کې کیږي د قران درسونه کیږي فضایل مال تعلیم کیږي غش مشوره بیان کیږي شپږ نمبر مذاکره کیږي مردان سټی کې مې وکسته تاسو مسجد کې د قران درس کیږي ما ته اوجي هم د حدیث درس کیږي وي اوجي هم مراقبه کیږي وي اوجي هم فضایل مال تعلیم کیږي وي اوجي هم غشت کیږي وي اوجي هم مشوره کیږي ما ته اوجي هم شپږ نمبر مذاکره کیږي وي اوجي هم تعلیم کیږي بیان کیږي ما ته وي اوجي زه خبره کوم دی ما ته وي اوجي ما چې دا ټول اعمال تاسو مسجد کې کیږي او ته ما ته وي چې اوجي ما ورته ته پکې پخپل موجود یې ما ته وي نه شته بس اپیس صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب مفتی صاحب مولانا صاحب اجي صاحب ماسٹر صاحب اور امیر صاحب بس مرګري جوړاويږي نو چې مرګري جوړاويږي ته په کروز میزایل لګېدلې جمعهتون آباد کو اور خپل بچي مدرسو ته ولېګو مشران تبلیغ ته ولېګو چرته ولېګو